دنیا ډېره ظالمه ده ستا وطن که افغان وطن دی که پاکستان دی عزیزانو ستا وطن د دنیا د ټولو نعمتونو ډک دی نوم یې واخله په سوره رحمان کې الله پاک و انسانانو ته خپل نعمتونه بیانوي دغه ټول نعمتونه په پاکستان او په افغانستان کې شته بیا موږ ولې پکې لټ یو بیا موږ ولې پکې رانه بیا موږ ولې په وسه ټولوي نه یو ماړه وجه دا د عزیزانو چې زموږ پر خزانو باندې سماران ناست دي زموږ پر خزانو باندې ظالمان ناست دي موږ ته دروغ وایي عالم جاهل ملا وایي چې دا ستا لوږه دا د خدای د طرفه ده دا دروغ دی الله پاک په قرآن کریم کې وایي چې زه د هر ساکښه د رزق پوره وړی یم هر ساکښه کې میږه هم راځي ملخ هم راځي سپی هم راځي لیوه هم راځي عزیزانو نن په پاکستان کې پښتون په لوږه اخته دی غریب پنجابی په لوږه اخته دی سندی په لوږه اخته دی کشنګر په لوږه اخته دی بده ورځ ده ګرد د ټي بي مریضان وجه یې دا ده چې پر خزانو غلط خلک ناست دغه ماران دا شماران دا زما زامون سړي خواره دا مردار خواره دا رشوت خواره عزیزانو دا به د قرآن موږ د خدای سره وعده کوو دا به موږ قرآن سره کوو وعده به سره کوو سهیل یې هم اوري تاریخ انصاف یې هم اوري تاریخ تحفظ عین پاکستان یې هم اوري موږ به دا هوډ کوو دا کول به کوو لاس به وله ورکوو دا شماران به که پر خاص ولاړېدل که په زاغي ولاړېدل که په مردآباد زنده‌باد ولاړېدل که په الله اکبر ولاړېدل که دا ګردې ودرېدې په شنه ټوټې ودرېدل سم ټوټې به پسې راغلو سم ټوټې به پسې راغلو دا شماران به ولاړوو دا جهاد دی دا جهاد دی ظالم سره مقابله تر ټولو بهترین جهاد دی عزیزانو د پاکستان 23 مارچ که څوک پاکستان جوړول غواړي د پاکستان د آئین احترام وي پاکستان د آئین کې چې څه سوي خبرې دي شپږویشتم اوویشتم اتهویشتم دا خبرې کېږي سم پاک آئین وي پاکستان کې به پښتانه ته دا ویل کېږي چې الله پاک تا ته کوم وطن درکړی دی الله پاک تا ته کوم امید درکړې ده په دې کې چې الله پاک کوم نعمتونه دي پر هغه باندې اول حق ستا د بچي دی وسندې ته به ویل کېږي چې ستا ساحل ستا سمندر په دې باندې اول حق ستا دی د ګلګت خلکو ته به ویل کېږي چې په ګلګت کې الله پاک څه پیدا کړي دي اول حق ستا د بچیانو دی د هغه به بلتستان ته ویل کېږي د هغه به د پاکستان هر چا ته ویل کېږي عزیزانو بیا پاکستان د دنیا تر ټولو ښایسته ملک جوړېدای شي د هغه دپاره عزیزانو موږ تاریخ تحفظ آئین پاکستان جوړ کړی دی عزیزانو دا خبره موږ وار کړې ده خلک چمونه کوي خلک بېایمانۍ کوي افغانستان هېڅ ګناه نه ده کړې افغانستان چې په 1909 کې د دسمبر پر 24 روسي پوځونه په افغانستان ننوتل عزیزانو له هغې ورځې د افغانستان مرګ روان دی تر اوسه پورې امریکا او د هغې ملګري راولاړ سو ولې روس زیاتوب کړی دی یو جمهوري ملک یې قبضه کړی دی عزیزانو ګرد جهان پر افغانستان راوګرځېدی افغانستان یې ټوک کوي 10 کاله چې د تیمورلنګ د په بربادۍ بعد افغانانو کومه څه جوړ کړي وو هغه یې ګرد تباه کړل دا جلسه دا اعلان کوي دا جلسه دا قرارداد پرېښوي چې امریکا او د دې انډیوالان روس او د دا انډیوالان چې په افغانستان کې کم قتل عام کړی دي دا د افغانستان د خلکو پورې وړي دي دوی به افغانستان جوړوي افغانستان به پښو دروي افغانستان پښتانه مجموعي طور عزیزانو د جنګ د دې برباد خلک نن عزیزانو دنیا و دې ته رسېدلې ده وایي تاسې حیوانان په حساب وژنئ مرغان په حساب وژنئ سپي په حساب وژنئ چغالان په حساب وژنئ عزیزانو زموږ ملا زموږ پیر زموږ سیاسي کارکون باید چې پر دې سوچ وکړي
چې د حیوان مرګ په حساب دی ستا مرګ بې حسابه دی په روزګار دې پنجاب کې نه پرېږدي په سیند کې دې نه پرېږدي ستا ږیره ستا پګړۍ په تا پورې سور اور ده په مخه یې اخیستی د دې خلاف عاجزانو بل څه نشي کېدلی بل څه نشي کېدلی لاس به ونه ورکوو سره کښېنو به وچه په خپل وطن ګرېږو پر وطن به ننګه کوو موږ عزیزانو خیرات خواره نه یو موږ وایو پښتونخوا ملي پارټي بدله ویله ول څه غواړو موږ څه غواړو کور د پښتانه غواړو څه غواړو موږ څه غواړو کور د پښتانه غواړو کور غواړو کالي غواړو خپل کار نه رسیالي غواړو موږ په جهان کې د انسان سره وروري غواړو کور غواړو کالي غواړو موږ د هر انسان سره وروري غواړو زما کور به زما وي ستا کور به ستا وي بیا کوم ښه سره کول کوم ګزاره سره کوله دا رنګه نشي کېدلی عزیزانو پښتونخوا ملي پارټۍ دا زیری بالکل دې کام ته ورکوي دا ګوره عزیزانو دا دونه خلک دا په پیسو نه دي راغلي چا چاته بخښنه غواړم چا چاته یوه روپۍ نه دي ورکړي دا په خپله راغلي دا خلک چې موږ راغلي دا چې موږ د خپل خدای سره واده وکړو د خپل ځان سره واده وکړو د خپلو بچیانو سره واده وکړو چې زه به د پښتانه پر لکه درېږم زه به د مظلوم په خلاف کې د ظالم په خلاف د مظلوم ملګری یم عزیزان چې بل هېڅوک نه وي دا خلک موږ د پاکستان د ظالمانو لاس تړلی شو داسې تړلی شو لکه خلک چې لیوني تړي داسې تړلی شو لکه خلک چې لیوني تړي همت وکوو سره ملګري کېږو عزیزانو مخکې موږ دا وویل نواب صاحب ناست دی عزیزانو د پاکستان عدالتونه د پاکستان دغه دا زموږ مسلې نشي حل کولی موږ به یو قسم خپل حکمراني جوړوو خپل عدالتونه به جوړوو په خپلو جرګو به خپلې خبرې خلاصوو د خیبر سړی د وزیرستان سړی د مسعود سړی وزیر سړی د باجوړ سړی غلجی نورانی دا تر هر چا په جرګو ښه پوهېږي خپلې خبرې په توپک په رشوتخوري په عدالتونو کې نه خلاصوو د خپلو جرګې په ذریعه یې خلاصوو عزیزانو نن د خیره سره کار روان شوی دی سهیل راغلی د خیبره سره نو د خیبر زلمي خو پخوا هم تکړه خلک وو چې موږ هم ورسره ملګري شو وزیر مسعود هم لاس وله ورکړي او پر خپلو رغو باندې اسمانونه واچوو د خپل کار د سیالۍ نه څوک موږ بد نه کوو جنګ نه کوو ښکنځل نه کوو عزیزانو موږ وایو پاکستان بهترین ملک جوړېدای شي خو هغه چې دلته به حکمراني د پارلیمنټ وي پارلیمنټ به د طاقت سرچینه وي فوج به خپل کار کوي عدالت به آزاد وي بیا به انشاءالله ښه پاکستان جوړېږي بهترین پاکستان به جوړېږي افغانستان د افغانستان سره د پاکستان جنګ د دواړو په تاوان دی موږ خواست کوو د اقوام متحده سکرټري جنرال دې مهرباني وکړي د پاکستان او افغانستان یا د کوم شاوخوا ملکونه دي د دې ګول میز کانفرنس راوغواړي ګرځي د افغانستان خپل شکایت بیان کړي افغانستان به خپل شکایت بیان کړي افغانستان ترکیې کې هم راسته ته ناست تیار دی په کویت کې هم راسته ته تیار دی خبرې په کار د عزیزانو چې په ورورګلوي په خپلوي په صداقت په دې خلاص ورونو ملګري مې سره شوري راژوري معامله سره دغه ډېر دوه درې ګنټې تېرې کړې ستاسو ډېر شکریا ادا کوو ډېره مننه کوو سهیل خان خدای راولي ډېرې ښې خبرې یې وکړې عزیزانو موږ تحریک تحفظ آئین پاکستان د عمران خان د خاندان سره د عمران خان د پارټۍ سره د کلکې ملګرۍ اعلان کړی دی چې تر څو عمران خان د جیله نه وي راخلاص شوی تر څو جمهوري نظام نه وي جوړ شوی پښتونخوا ملي پارټۍ د هېچا سره هېڅ قسم معاهده نه کوي عزیزانو موږ تاسو ته دا وعده درکوو پښتونخوا ملي پارټۍ د خوا زه زما ګرد ملګري عزیزانو موږ تاسو ته دا وعده درکوو که ستاسو پر حق موږ د چا سره سودا وکړه خدای
خدای دې په ځای پسې که به موږ ژوندي پرېږدي خدای دې په ځای پسې که به موږ ژوندي پرېږدي ستا یې په حق سودا نه کوو خو عزیزانو د یوه سپاره دوړه نه ولاړېږي دغه اتفاق و اتفاق چې ورسره وکړو دا زموږ خوارۍ به لاله نیسي خدای دې خیر دې پېږدي زه اخري دوې درې نارې کوم ته یم سره ستړي سواست ما هم چپه ورسره ته وګایه د مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم نعره تکبیر په زوره په زور نعره تکبیر جمهوری پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان جمهوری افغانستان د ټول وطن د جمهوری خلکو اتحاد ډېره مننه کور ودان